إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. د سورة البقرة آيات نمبر 200 او 3 ذکر کړو او 4 د 3 نمبر آیات وضاحت خوش خو دا خبر الله پاک لفظي معنا نه بعد لفظي معنا نوري. لفظي معنا کی خپل ډېر فهم بده. الله تعالی فرمای هغه واقع د بني اسرائیل د ذکر کړه کنه چې اویا زره کسانو علامه قرطبي رحمه د قول مطابق خپل کورونو نو وتل دی لپاره چې ولا کوم چې د جهاد وکړو نو مړ بس نو الله پاک ورته مر راوس هیڅ کله اسره په امر باندې الله راځون دي. الم ترى الله فرمایي ته نو ګوري الى الذين كسانوا خرجوا چوت دي من ديارهم د خپل کورونو نه وهم الوف په داسې حال کې چې دوی اویا زره کسانو یا 10,000 کسانو حذر الموت حالانکه دوی ډارېدل د مرګ نه. حذر الجهاد اثر کې پکار ده دوی د جهاد نه ډارېدل. لیکن نن سبا پارسیوانان افغانان عربان دا فلسطینیان به ټول قتل سي خو دوی به جهاد ته تیار نه سي. د ذلت د دی باندې کنه وګوره وایي ماشومان مخکې تخې سوي قسم په الله چې سړی وګوره ډوډۍ ولا کړو ته کوي خو دوی بیا هم جهاد ته نه تیارېږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دوی نه اصل دین ورک سوی ده. دوی عقیده خرابه ده. نو الله فن دا خلق په زراو باندې دوی ډارېدل د مرګ نه. فقال لهم الله ویل دوی لره الله تعالی موتو تاسو مړه شئ ثم بیا احیاهم الله راځوندي کړو دوی لره. ان الله یقینا الله تعالی لذو فضل خامخا بشک خاوند فضل دی علی الناس په ډېر خلکو باندې ولکن اکثر الناس لیکن زیات خلق لا یشکرون د الله توحید نه مني او زیات خلق جهاد نه کوي. تاسو کله کله زیات خلق جهاد کوي زیات خلق غلی ناس کله بس ولا ما گزار روانه ده رډي چلوما ولا دکان کې گزار روانه ده یو ځای لندن کې ده او بل پسې روان ده او گزارم روانه ده بس خدام دنه چې فلسطین ته لګلای بل تحریک ته لګلای بل خیرل ته مدرسه کې مې اډه نشته به دا شاینو نو ځکه دوی غرق دي. د دې اتونو خدا معنی سو لفظي د دې اتونو اخره کې فائدہ ونه دا خبر راوي چې الله تعالی فرمای چې د مرګ چا در چې الله مرګ مقرر کو کوم وخت باندې نو دغه انسان بیا که څومره بزدلی وکړي څومره بېغیرتي وکړي چې ته کوم ټیم الله ټاکلی د مرګ دغه بزدلي دغه نامردي ده ته فایده نه ورکوي چې ده د مرګ نیټه لږ وروسته کړي. بزدلي او نامردي پیدا ورکوي بیا نه. مرګ چې په کوم ټیم درته الله لیکلی الله فرمایي نو دا ته مه وایه که زه جهاد وکړم زه به زر مړ سم. نه 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 چټي خبر ده چې کوم ټیم الله درته لیکلی په هغه ټیم ورته مر راځي. دا چټي خبره ده. نو بزدلي او نامردي نه ده پکار او دا علت نشي جوړوي لپاره د دې چې تا عمر ډېر کړي او نه دي شي کېدای شي چې دغه نامردي او بزدلي تا عمر کم کړي. نیکه موش یو پوینټ پکې یو نقطه پکې دا ده. بل نقطه دا لیکلې ده چې دا کوم انسان بزدلی کوي او نامردي کوي لکه نه د فلسطینیان کاري دغه فلسطینیان چې کومه ته پراته دي حماس والا ام دوی ټول جهاد ته تیار سي فدیه ته تیار سي. قسم په الله چې اسرائیل دل تس نس کې ګوره خبرې افغانستان کې شپږ هزار مجاهدین امارات والو دوی قرباني ورکړه 200 ملکونه څنګه کړو ګډ وډ کړو
قسم په الله چې دوی دا تاریخ سره چې اورم خوند کوي د مجاهدینو دوی فدایانو دوی صحابو دوی انبیو د قرآن په دې درس کې یو بیل خوند ده ګوره الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي. نو دلته دومره نقطه دا لیکلې ده چې دا کوم انسان بزدله شو لکه نن سبا چې فلسطین والا بزدله شو بېغیرت عرب بېغیرته شوي دي که دوی کې غیرت پیدا د عرب خالي کاپي دي د خالي یهود چې شی دي مړه ټولو نیټو ته دوی جواب ورکړو دوی کې چې غیرت پیدا شي پیدا شي خو تر څو پوه دوی که دا بزدلي که نه دا ویډیوګانې چې موږ تاسو ګورو تاسو باندې که زه وګورم قاري صاحبانو علما کرامو قسم په الله که سره ډوډۍ وخوري څه حالت کې دي دوی ګوره واړه واړه ماشومان چا خپې نسته چا کوپړې دوه جېش کېدلي چا زنې نسته چا لاسونه نسته بعضې ماشومان پړسېدلي داسې دوی ښه ګوري او بیا هم جهاد ته نه تیارېږي موږ خو اوس الحمدلله امن راغلی مدرسې ډېرې دي الحمدلله موږ خو د مړۍ ګډې پارسي وچې مړۍ ګډې پارسي چې ښې ښه پرېمان ټینډې ورته خوړې الحمدلله ښه پیرکی مې ورته خوړه نو موږ به څنګه مړۍ ګډې پارسي نه وایو موږ خو جنګ نشته افغانستان کې خو دې پورې هغه عرب باید موږ نه یو قدم ګرم سي نورم او ولا چې ګرم ونه سي که نه دومره خبره دا لیکلې ده چې کوم انسان څومره بزدله کېږي دومره دا هلاکت ته نږدې کېږي او دښمن پې جرأتمن کېږي او دښمن دوی باندې جرأت پیدا کوي او دوی به نور هم قتل کوي قتل کوي او قتل کوي قتل کوي قتل کوي که د ټول یو دم راوځي موږ ټول ورته تیار یو واړه هغه ټول لاسونه جګ اسرائیل نه به پرتوګ وځي خبرې اسرائیل دومره هغه نه دي ګوره هغه ډېر لرې ناست لرې چې نه بټن ووي تولي بیا هلته هم ډارېږي دا دومره بزدله خلک دي ګوره کوم انسان چې مر نه ډارېږي ګوره هغه انسان کې غیرت نه وي بیا ګوره هغه انسان په دنیا کې ترقي کوي چې هغه کې غیرت مرګ وایي ما ته ژوند او مرګ یو شی دی الله اکبر علامہ مودودی دا خبره کوي کله کله تکنو دورما وای ہم نے زندگی اور موت کے مابین فاصله ختم کر دیا وای موږ مرګ او ژوند کې فاصله ختمه کړې ده وای دواړه موږ ته یو شی دي ځکه موږ د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان یو زموږ پیغمبر مر نه ډارېده صلی الله علیه وسلم امام ابو حنیفه رحم الله په کونج کې مړ شوی خبرې په جیل کې ګوره ښه امام صاحب په جیل کې مړ شوی ده موږ د خپل امام تابعداري کوو ورته چور خو نه ورته موږ څه تا ودانه پیان خو نه ورته ته خپل عقیده هم خبر نه خپل امامان هم خبر نه نو دوه خبر دا ذکر کوي چې بزدلي انسان هلاکت ته مخ کوي دا کوم انسان چې کور کې بزدله سي که نه دا ښځه پرې مستېږي او مستېږي پوه سي اخر داسې کي چې هره ښځه ورته په غوسه وي او د خولې خوند هم خراب کړی کور نظام هم ګډوډ کړی په زور خرچي هم کوي او غوړي هم ډېر اچوي هر کار یې شروع کړی او چې دا د ببرشیر بچی که نه او چې یو خبره چې بله خوږي دا خوله پرې ماته کړي سیلور کېږي که نه چرخونه ده ولې ما کور کې ما باندې پلا کور خو نه راوتلی ما کور ته خو نه ښځه په اسلام کې داسې موږ نه وهو چې د هغې هډوکی مات کړو نه نه لږ وخر ستا په مسواک باندې او لږ دا نرۍ غوښې وسوځېږي پستې پستې غوښې دا په مشکل نه ده جایز ده ښه داسې به ښځه نه وایي اسلام دا اجازه موږ ته نه راکوي که نه موږ بوکسان ورکول خو اسلام اجازه نه راکوي نو موږ بېرته اسلام چوکاټ کې به ځان برابر چې به ځان برابر اسلام چوکاټ کې نو دې پورې خبره کوله کارتیابانو چې دومره خبردار چې بزدلي هر چا وړه وګورو هر چا چې غیرت وکړه څنګه دا غیرت وای غیرت بڑی شے اس دور و جہان میں پہنا دیتی ہے درویش کو تاج دارا کوم انسان چې غیرت وکړه که نه درویش ملنګ په ځای خو لیونی ښکاري اب اوس قومنداني ته راوړم نو شیخ صاحب را سره و تو بیا باندې راوړم مولوي صاحب نو یو دم ښځه راغلې یوه شرکۍ راغله یو دم مې چغه وکړه که دا تاسو څه شی دا وسله در سره ده ما دا ګور دا بېحیا روانه دي مالې تور حجاب یې اغوستی او سترګې را باسلې سترګې یې خوا دې خوا خلکو سره جنګولې ما ته یې ویل تیل اچو که ما راکړه دا ماشینه چې دا مې ورته راکړه ماشینه ټول خلک یودم جام سو الله اکبر غیرت ډېر ښه شی ده ګوره ښه هغه هم غریب موجود چې ورا سړی خو رښتا ماغزې خراب شوي دي روزې پسې اخیستی که څنګه انشاءالله او که نه الحمدلله زه ګوره ښه په خېټه مه وړي مه ګوره ښه داسې نه چې په خېټه وږی یم یا چا د کاروبار نه متاثر یم یا چا نه 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 موږ خو ډېر څو ډېر مالدار ده هغومره ډېر غرق ده موږ څو ډېر پاسپورټونه لري هغومره هغه هم برباد ده موږ خو چې چا هغه چا ګټل دی چې قرآن سره یې کار ده د میده میده باران کې د الله رحمت ورېږي او دغسې د الله مسلې موږ ګورو قرآن څه خوند کوي ما ته خو څه خوند نه کوي لکه هر چې خسته پیرکي خوري نو دومره خبره چې بزدلي به نه کوي ګوره والله چې بېغیرتي به وکړه ګوره ښه چې هر څوک به باندې سترګې راباسي په حقه مسله کې خیر کله کله انسان د غیرتي د اوسه به دې پوه شي کار مې غلط کړی ده دې واقع بیا غیرت نه کوي چې پوه شي غلط کار دې کړی ته پوه شو بیا به داسې نه کېږي انشاءالله که بیا مې وکړو د ملامت ختمه خبر چې په حقه یم دین را سره نه منې شرعي پرده را سره نه منې بېدیني کې فحاشي کې عریاني کې نیټ خواته تېشه وهې
داسې به ورته درسره معلومه کړم ته ورته د شیطان لښکر کې او زه ورته د رحمان لښکر زه حزب الله یم او ته حزب الشیطان یې ورته زه ورته په الله غیرت کوم. نو دومره خبره دا کړې ده. درېمه خبره دا کړې ده چې الله سبحانه وتعالی قدرت کامله ده او ډېر زیات دی الله قدرت. الله په هر شي باندې خبیر ذات ده. الله اوس موږ تاسو ډېر هم خبر ده، عقیدې نه هم خبر ده، عمل نه هم خبر ده. دلته الله په د بدر ملایکې هم رالیږلي دي. ګوره ښه الله دومره غیرتي ذات ده چې د بدر ملایکې هم رالیږي. ای موږ تاسو حفاظت کړي. موږ درس راشه ولاړ شي وبخنو چېرته چې کله د علما چې راځي الله باندې ما ډوکې زګسي. دا علما نه موږ تاسو باید دوی اکرام وکړو، دوی عزت وکړو. الحمدلله دا علما العلماء ورثة د انبیا وارثان دي. دا ډېر غټ خلک دي. ګوره قسم په الله چې ما ډېر خو دا وایي که نه چې ما ټول عمر د دې علماو د طالبانو دوی خدمت کولی، دوی ته مې چپړکې برابرولی، یا مې دوی ته مدرسه جارو کولی، او یا مې دوی دا کومې چې دا بدماشي خبرې دي که نه چې امریکا سره له خیره جنګېږو، نیټو به دل کړو له خیره او سبیلونه نو دې پورې مې خبره کوله چې موږ او تاسو به د الله دین نه پرېږدو له خیره او په دې باندې به غیرت کوو. غیرتي انسانانو ته ډېر خوښ یې. ګوره الله د الله حدیث کې راځي و د انسان د غیرت څنګه جوش وي د الله ذات هم غیرت جوش وي. د الله په ذات کې چې کوم غیرت ده د الله غیرت هم په جوش کې راځي. او چې کوم انسان ډېر غیرت کړی په کار خو دا چې موسی علیه السلام شهید شوی وای که نه شهید نه کړ. په کار دا چې خالد بن ولید واقعیت نه ذکر کومه خبرې خالد بن ولید په کار دا شهید شوی وای که نه او الله ژوندی پرېښوده. نبي علیه السلام باید شهید شوی وای که نه. نبي علیه السلام بارکه صحابه دا وایي چې د نبي علیه السلام غیرتي انسان موږ په عربو کې نه وو که دومره غیرت پکې و. الحمدلله د احد معرکه به انشاءالله سبا ته ذکر کوم. د بدر واقع خو ذکر بدر واقع کې چې کله عتبه شیبه ولید وویلې چې موږ دوی سره نه جنګېږو دا خو انصار دي موږ د خپلونو را مخکې کا. نبي علیه الصلاة والسلام د صحابه د لښکر مخې ته راووته او ویل قم یا حمزه قم یا علي دا ناره یې ووهله. دغه ته مشر وایي. نو درېیمه خبر مې دا کوله عزتمندو چې دې آیات نه موږ ته دغه نقطه لاسته دغه فایده لاسته راغله چې د الله پاک قدرت کامله ډېر زیات ده. په هر شي باندې الله قادر ده. الله پاک زموږ رزق هم خبر ده، زموږ عقیدې هم خبر ده. نو هغه الله باندې چې موږ غیرت وکړو حقیقي غیرت ورباندې وکړو نو دغه الله به موږ او تاسو نه ساتي. دغه الله موږ تاسو باندې غیرت نه کوي، غیرت به خامخا کوي. نو دې پورې مې خبره کوله چې الله پاک په دې باندې قادر ده چې انسان تخی سي. څنګه سي؟ امام بخاري غټه واقعه ده. تخی سي او دایرې په هوا کې والوزي او سمندر کې ورک کړي. نو دغه انسان بیرته الله جوړوي چې نه جوړوي او دغه جوړ انسان الله بیرته ساتي نه سي ولې قسم په الله سخت هم ساتي. که خپل عمر غواړي چې عمر الله درکړي عمر کې الله برکت واچي او د عزت ژوند وکړي نو غیرت اختیار کړي. اختیار کړي بزدلي به نه اختیار کړي. بزدل انسان د الله ډېر بد سي. بیا چې ځان ته مسلمان وای ځان ته مؤمن وای نو دې په تاسو خبره وکړه چې نن سبا دا خلاصه ده د تفسیر حقانی او خلاصه مې درته ویل. دې پورې مې خبره کړې وه چې د عرب به نور هم ځپل کېږي. ای موږ ورور شوکت خان د خبر ماته وکړه فلسطینیان موږ کتل که نه سم ویډیو کې ډېر سخته ځپلې دي او که لارې زاړې مړې هغې کې مړې ماشوم ولاړ یا عرب چغې وایي. نو که دا ټول هغه سب د حماس او د غزا چې کوم خلک دي که نه فلسطین دغه عرب سب جهاد ته تیار سي او فدیې ته تیار سي قسم په الله که یهود هلته ټینګ سي ولا که ټینګ سي خو دوی جهاد ته تیارېږي نه د ذلیله مړه کېږي او پسې مړه کېږي به او ریبل کېږي به دوی نېټه خو هم پوره ده که نه نېټه شی هسې هم پوره ده هغې دوی به جهاد ته راوځي میدان ته چې بس انف از انف بس د ډېر ظلم وشو اسلام سره د اسلام ډېر مخالفت وسو ډېر مسلمانان شهیدان سو ولې څه خبر ده خو نسته چې غیرت نسته نو الله فرمایي چې ما په دین غیرت نه کوي. الله فرمایي نو زه په تا بیا چېرته غیرت کوم. یو ملا محمد عمر وګوره په اسلام باندې غیرت وکړو د څلوېښت طالبان د مدرسې ورسره په ټول افغانستان باندې د الله د دین بیرغ داسې ورپاو یو پنشې ورنه پاتې و. بېرته پسې 240 ملکونه راغله اته پکې نور 50 ملکونه که 240 ګاونډیان هم ورسره ولاړو مشوره کې ورسره وکړو کومک یې ورسره کوو. 840 یا 50 ملکونه راغله همدغه کسان بیرته الله پاک دا ملکونه مو وهل دوی ته الله مرتبې هم ورکړې شهادت مرتبې ته هم ورسېد الحمدلله او بیرته اوس په هر کې هم ګرځېږي خسته خسته پټکي دا غټ الحمدلله دا خسته خسته تور واسکټونه دا سپین کالي پاکستان ته مو درنه لاړېږو امریکا ته مو خپل کار کوه او ښځو ته مو چې کورو کې به کښېنئ الله دې نور توفیق ورکړي. نو
چې دا ښځې بیخي کور نه راونوځي دا ښځې به ټولو کورو کې کښېني ښه او دا چې دا پسه دا ټکری اچولی او دا تور حجاب کې او ځان یې ډسکو کړی نو دا ډېرې غټې ډمې دي هغه غټې رنډیانې دي که نه چې دې نه سبا غټې ډمې په دنیا کې نسته ګوره خبرې ډمه نور څه غلي داسې ځان یې ښایسته کړی سترګې راباسلي او سترګې بیا دومره شیان ورمنډلي او شیان کړي ورېځې باسلي کومه ښځه چې ورېځې باسي په دې باندې الله او د رسول لعنت ده کومه ښځه چې باسي دا ورېځ نه ده ورېځ ده دا چې کومه ښځه باسي بیا شرمېږي مړه سترګې دومره بې حیایي سترګې ته راچي چې ته به دې لاره مه راځه ګوره کوم پیدې به باندې بم والوځئ ګوره بیا به دې پلار به دې بیا ډېر چغې وو چې لور مې لاړه پیدیانو تاسو حق باندې بله انفجار کوئ نو بیا هم سترګې راچئ خدای دې تاسو هدایت وکړي نو دې پورې مې خبره کوله چې غیرت ښه شی ده غیرت بڑی شی اس دور و جهان میں پہنا دیتی ہے درویش کو تاج دارا که د دنیا او د آخرت عزت غواړئ کامیابي غواړئ او تاج په سر وغواړئ نو غیرت کور کې چې پلار خبر نه منم ورته غلی کښېنه سپین ږیرې اذان سم برابر که ورته ګوره دین خلاف خبره به نه کوې که ودې کړه ورته تعالی اعظم نه که ته هم پلار یې ورته نو د ټول ته پته ولګېږي خو شر دا چې موږ کې دین ناسي چې موږ کې خپله دین نه موږ خپل نیټ موبایل ته کړک نښتي وو نسوار اچوو چرس وخو دوکې کوو ډرامې ګورو سریال ګورو بیا موږ دا خبره کوی سو زه خپله سریال ګورم ډرامې ګورم پوډر وخم چرس وخم نسوار اچومه او بیا بچي ته تی مه کوه دا بچی ما سره مني بچی پلار خپله د خوله کې نسوار اچولی دي خپله پوډر وهې خپله نشې تماشې کوې نیټ ګورې ټچ موبایل استعمالی او ما ترې ایساری ولا که دا بچی ترې ایسار کړي چور ده ولې خپله به اول ځان اصلاح کړي ځان چې اصلاح کړي بیا پلار هم پوهېږي ستا خبرې بیا کوله خپله پوهېږي هغه وویل چې لبیک ته پرې ورمخکې شه موږ درپسې وګوره نو الله دې موږ تاسو توفیق راکړي نو مخکې آیاتونو کې دا فایده راووته چې بزدلي به نه کوئ ځکه بني اسرائیل واقع مې ذکر کړه نو 8000 کسانو بزدلي وکړه قرطبي رحمه الله فرمایلي نو ټول الله مړه کړه چې الله مړه کړه اوس چې کله بزدلي در کې ختمه کړه غیرت در کې پیدا شو که نه نو غیرت اوس د غیرت پته لګي دا غیرت اصلي غیرت او که دیسي غیرت ده الله تعالی فرمایي وقاتلوا فی سبیل الله او تاسو وجنګېږئ د الله په لاره کې واعلموا الله فرمایي پوه شئ دا خبر په زړه کې او په عقیده کې راولئ ان الله سمیع علیم یقینا الله تعالی هر شی اوري په هر شي باندې پوه ده الله فرمایي چې غیرت دلته معلومیږي جهاد کوې که نه که جهاد دې کوم ملا صاحب نو غیرتي د غیرت چې خو زه محاسمه ولا لا سپیکر ته ویل لکه خارج چغې وه چې جهاد ده تبلیغ ده دعوت ده نه زړه کې مې شپه ورځ کوم فکر ده زړه کې شپه ورځ دا غم ده چې الله دغه ډمې دغه چې کورونه یې باندې وځي بې اجازې مور او پلار اجازه نه اخلي شنه چادري نه اغوندي دغه ډمو ته هدایت وکړي الله مولا او دا چېرته د هغوی مقابله اول لاس من رأى منکم منکر فلیغیر بیده نبی علیه السلام فرمایي چا چې په تاسو کې منکر ولې په لاس یې بدل کړي دا خوله پرې ورماته کوي پرې چې عریضې در باندې پرې چې بندیانم کې دې کې څه خبر ده جهاد اول خپل کړي نه شروع کوو خبرې چې کوم ښځه په دې لاره تېرېږي پوه او بې حیا تېرېږي پوه سم خوله پرې ماته کوي بلا ولې وایي پلار به راضي کړو ورته معلومه به یې که ورته ورته موږ دا قانون ده ورته موږ بېدیني نه منو بس ته ډېر هم درته په لاس فکر کې چغې وکړې چې ځان اصلاح کوي او زم خبره کړه امر معروف راته مو ویلې امارت خبره خیره مو ته رسمي ټاپه راکړه ته به هغه لګوله خیره چې ټولو فامیلو کې به دا قانون جاري کوله خیره جاري کوو به له خیره که نه تیار به له خیره که نه قرآن زموږ شی ده قرآن زموږ او تاسو قانون ده ښه تر مرګه پورې قانون ده تر څو به دې خلکو ته موږ ګورو دا ډمانې به داسې ګرځي او موږ ورته چې نه وایو ولې څه خبر ده ځان به اصلاح کړې ورته ګوره ګله دې بیا له ځان نه ښه خبره دی ګوره 4 میاشتې کېږي چې موږ لګېو هر چا ته چا د چا د وروره وایو چا ته نرمه وایو چا ته زارۍ کوو چا ته وایو چې خیر ده دغه په دې خبرو نه پوهېږي عملي اقدام پکار ده عملي قرباني پکار ده عملي د مقابله کې جهاد پکار ده انشاءالله الله دې موږ تاسو توفیق راکړي نو دې پورې مې خبره کوله چې الله تعالی فرمایي وقاتلو فی سبیل الله تاسو جنګ وکړئ د الله په لاره کې واعلمو پوه شئ په دې خبر ان الله یقینا الله تعالی سمیع علیم الله وایي زه هر شی اورم په هر شي باندې پوهیم موږ نارې الله واورېدې که نه الله دې موږ عمل کې راولي الله دې توفیق موږ تاسو ته راکړي هدایت باره کې ناشنا خبره کوي چې مسلمانو خلاصه یې ده مخکې کیسه خو تاسو ته تېره شوه هغې کیسه تاسو بل وخت تاسو کې ایمان پیدا شو چې ایمان پیدا شو نو د الله په لاره کې قتال فی سبیل الله کوئ او ښه په دې خبره پوه شئ الله تعالی فرمایي چې ګوره د الله تعالی په لاره کې تاسو جهاد کوئ یره به ژوند باسئ یره به دا خبره منئ چې مرګ ته تیار یم
مر ته تیار یم جنجال ته تیار یم که چا راباندې ګریوان وشکو مشکل نشته ګریوان شکولو ته تیار یم که چا راسم نه ولم پروا نه کوي بیا جګېږم بیا په غېږه ورځم که بیا راجګړم بیا ورځم ورته سم مې درته معلومه ورته څه ګپ شپ خو نه ده ورته موږ ورته داسې ملایان یو موږ د مولانا بجلیګر ملایان هغسې ملایان یو موږ ورته ښه څه ګپ شپ خو نه ده موږ ورته نه منې کېږو تر څو پورې چې موږ قتل نه کړې او یا خپل ډرونو ته امر ورکړي چې موږ په تور لیست کې واچوي موږ باندې بمباري وکړي تر څو پورې موږ باندې بمباري ونه کړي ورته او په بمو ونه ولې ورته مدرسه راته وانهلوځي ټوله او ټوله بخته چې مدرسه به په لاره باندې کینو په کوچ باندې کینو مشر داره موږ ورته شهیدانوي چې موږ شهیدان سو بیا ورته تاسو چې شي کوئ بیا خو موږ نور وسه نه کیږي کنه بیا خو به الله ته وچی الله یې موږ همدغه وسه وه همدغه توان همدغه طاقت و خلک هم پوهې کول چې دوی نه پوهې کېدل دمتوب یې کو بېحیي یې کوله بې اجازې کور نه راوتې او د ډمانو لباس یې اغوسته مخې لوس یې ماسک یې خالي اچولی او مردار یې د کونیانو غوندې سترګې قسم په الله چې سترګې د کونیانو وي تاسو که د سترګو ته وګورئ د خبیثانو ته زه خو ورته ګورم نه خو سترګې په زوره سترګو کې راجنګوي چې راسه مې دې د خباثت ته مولانا بجلیګر خبره وایي چې څومره څوک مالداره سي هغومره ښځه بربنډه سي څومره چې څوک مالداره سي هغومره بېدینه سي خدای واله شنه چادري ده ښایسته حیا کې بیا سبا لور مې وتښتېده لور مې پلانکې سره یارانه جوړه خود به یې جوړې یارانې به نه جوړوي ته دې موسسو ته ورلیږي هغه ته موسسو کې درسونه ورکوي د موسسو تنخواګانې اخلي او بیا ته سبا ګیلې کوې چې ولا څنګه چل شو دا داسې ښه کارونه شو بیا پټی را پټی خبره بیا خبره چېرته پټېږي اول یې کور کې کلکه کېنوه او ښایسته سڼور او برېتور یو مېړه ورتوکه طالب جان چې انشاءالله کور کې چېرته لور کېنوه لور دې بالغه شوه علم دې پې وکړ خپل خپلوانو کې الحمدلله ګورې چېرته مجاهدي القاعده والی تحریک والی مدرسې طالبي بس ښایسته نکاح ورته وتړه څه ضرورت دا دومره خلک راغواړي او کارټونه چاپ کوي دا بېجې رواجونه الله به د قیامت کې په همدې باندې هم راګیر کړي چا چې لور بالغېږي ښه خبرداره چې ښایسته جې ورته وګوري خپل خپلوانو کې ښه خبرداره ورورونه یې خوریان یې خپل خپلوان یې ښایسته جې ورته وګوري کالته نه ګاونډ کې کنې مدرسې خو ډېرې دي ماشاءالله طالبان او ملایان خو ډېر دي که نه که دا نه تبلیغیان خو ډېر دي که نه نو هره خوانه معامله خرابه عزتمندو یو خو لباس معامله خرابه کړې ده بل د موږ غوانتې پلارانو معامله خرابه کړې ده څه ضرورت ده زوی ته چې ښځه کوي دا ځای نه کوم هغه ځای کوم دا ځای نه کوم هغه ځای کوم دا دی او دا مې شرط ده او داسې دی او دا دی او دا دی خبره هغه ته ورسې ځایګی ناوخته کې او بیا رواجو ته ګوره دومره کسان غواړم دومره خلکو مې خوړې ده دا ټول رواجونه دا ټول څه دي دا یوم الله دوی ته اجر نه بلکې الله دوی راګیر کوي خبرې اسلام کې دا شیان نشته دلته دي آيات بارك التفسير البحر المحيط رحمه الله تعالى دا خبر ذكر كده چې هذا خطاب لهذا الأمة بالجهاد في سبيل الله بحر المحيط والا دا خبر ذکر کوي چې په دې آیات کې الله پاک خطاب دی امت ته کوي محمد ته صلی الله علیه وسلم امت محمدی ته الله خطاب کوي مخکې واقع د بني اسرائیل ذکر شو تاسو په سورۃ بقره کې سورۃ الامتین ده دوه امتونه ذکر کوي یو امت يهودو هغه معزول شو دین حق ادا نه کړو اوس بل امت محمدی په دین باندې فائز شو نو دوی به د دین حق ادا کوي که دوی د دین حق ادا نه کوي نو دغه کسان هم الله ذلیل کوي يهودا الله ذلیل کړه کنه جواب راکوي کنه ډاډي کې څنګه چل دا موږ تاسو تقدیر کې دا غوسی دي او دا جنگونه دي او دا پیدایان دي او دا غیږي دي او دا موږ تاسو په ټول مر دا کاری ګوره ځینې مو ته خلاص نشته که څوک دا چې سکون غواړم راحت غواړم سهولت غواړم ورته بچیا په اسلام نه پوه شوی ښه ته که په اسلام باندې پوه شې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء دی هغه صلی الله علیه وسلم هغه سراګشت هم د موږ د دې وخت ټول زمانه خلک ولا کول ورسېږي صلی الله علیه وسلم نبی اسلام هغه دخولي مبارک لاړ ته والله بالله که د ټول زمانه خلک هم ورسېږي خبر صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام د اختان مبارک چې کوم رخ باندې لګېدلې ګوره خبرې هغه رخ ته نبي اسلام خپل سر ټوټه الله خپل مبارک اختان مې غوړول څومره ښایسته اختان دی صلی الله علیه وسلم چې شخصیت دومره ښایسته او دومره اخلاق د وانک لعلی خلق عظیم الله فرمایي ورفعنا لك ذکر انا اعطیناک الکوثر چې شعر دومره اوچت ده چې الله پاک د امام بخاري استاد لیکلی دی د ان الله وملائکته یصلون علی النبی دی ادله امام بخاری په کتاب تفسیر کې دا آیات راوړل امام بخاری چې ما خپل استاد دا ویلي چې الله پاک او ملائکه راجم وسی مجلس جوړ کی الله او ملائکه ټول یو جیسي او په نبی علی السلام باندې شی وای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دې پورې مې خبر عزت مندو چې دې کې خطاب د بحر المحیط والا دا وایي چې خطاب د نبی سره امت ته ده صلی الله علیه وسلم شرافت الله راکړي د نبی سره محبت کې چې موږ تس نس دل دل سو دا غټه مرتبه نه ده او دا بعضې بې غیرته دي د نبی سره د محبت دعوه هم کوي او بیا احتیاط هم کوي ولا احتیاط پکار ده پیغمبر کړه دا ویل چې احتیاط وکړي په دین کې تاسو ماته یو آیت حدیث پیش کړي که چا ماته قرآن کې یو آیت وښوده که نه او الله پکې چې احتیاط کوي والله بالله چې زه نو د خپل پټکی نه پسرم بس پټکی بس ده ساده خولې پسرم بیا چټي غټه وړه دوره کړې دا ماته وښایي چې دین باندې عمل کولو باره کې ته دومره چې الله په قرآن کې یو آیت شته تاسو وایئ که چاته معلومات شته علما خو الحمدلله ناست دي که دوی خو حق نه پټوي که دوی حق پټوي نه که نه یو وایي تاسو ماته وښایي چې په دین باندې چې عمل کړی که نه او قرباني ورکړي که نه الله وایي چې بدګزاره کړی وای نه بدر کې وګوره نبی علیه السلام او صدیق اکبر فیصله و نور صحابه و چې دا اویا قیدیان موږ نه حلالو عمر رضی الله عنه چې یا رسول الله راکه ما ته خپل ماما چې حلال کړم ورکه علي ته خپل ورور چې حلال کړي ورکه صدیق اکبر ته خپل زوی محمد بن ابوبکر ورکه عبدالرحمن ورکه چې حلال کړي او تب راولګېږه که نه مثال الله اکبر عباس حلال کا الله اکبر دا فیصله چې عمر رضی الله عنه کړې وه نبي اسلام صدیق اکبر دوی ویل چې د خیر نرمي به وکړو سبا چې نبي علیه السلام صدیق اکبر دواړه په ژړا وو عمر رضی الله عنه چې یا رسول الله ولې زاړې ما ته زه مو زاړم وې عمر عذاب په بوټه ونه وه د ونې د نبي اسلام اشاره وکړه چې دغه ونې ته د الله عذاب راغلی و موږ ټول د الله په عذاب کې ګرفتار کېدو اوس کومه فیصله چې تا کړې دا قیدیان به موږ حلال کړي وای اسلام د کفارو او د فسادګرو او د بې حیا خلکو دین ته تویېږي ګوره خبرې اسلام داسې دین نه ده خیر ده په صلح راغلی کوم چې اسلام په صلح ده ما ته وښیه د امریکا افغانستان نه دا نیټو چې دوی فدایانو دوی قاریانو دوی طالبانو نه دا په صلح باندې وته والله بالله امریکا چې کوم ملک داخله شوی د هغې نه بیا نه وځي ګوره ښه امریکا خو الله وشرموله د خړو فدایانو بوشکو وشرموله خبرې نن موږ او تاسو د بوشکو په کمال اوس پوهېږو مخکې موږ نه پوهېدو خالي یادول یم چې والا و فدای خو په دین کې شته او جهاد هم شته اوس موږ ته پته ولګېده چې اصل شی خو جهاد ده اصل شی خو بوشکي دي او فدایي ده دا د هر شي علاج ده ګوره قسم په الله چې ګوره تاسو به دا وایئ که نه دا مولوي صاحب پیرکي ډېر خوړلي که څنګه چل ده قسم په الله ګوره مجبور نه دا خبرې کومه مجبور دا خبرې کوم چې اسلام په ځمکه پروت ده ګوره د اسلام اصل چې کوم اسلام په قرآن کې ده چې کوم اسلام موږ علماو نه زده کړی ده چې ما پکې غټه دوره کړې ده وړه دوره مې کړې ده ګوره علماو تاسو پوښتنه وکړئ چې څنګه چل ده نو الله دې آیت باره کې وایي چې دا امت محمدي صلی الله علیه وسلم ته الله پاک بالجهاد فی سبیل الله چې د الله په لاره کې جهاد کول دی لا تفر من الموت تاسو مه تښتېږئ بل د مرة تښتې مه کوئ الله فرمایي لکه څنګه چې تاسو تښتئ د هغه نه دنیا کې مرض ولګېږي د وبا نه خلک تښتي که نه تښتي نو الله فرمایي دې تفسیر کوي دا پوه شئ تفسیر بحر المحیط والا چې د مرة به نه تښتېږئ یو دوم د جهاد نه به نه تښتېږئ دوم بل په دې کې الله پاک تشجیع ورکوي امت محمدي ته او دوی ایمان الله مضبوطوي نورم چې دا غیرت نورم ډېر کا دا اوس غیرت ده که نه ده اوس فرعون دا په ټوله دنیا نه خو بادشاهي مصر کې بادشاهي د فرعون ډېره غټه بادشاهي وه او موسی علیه السلام د چا په کور کې راغټ څه نو په کار ده چې موسی علیه السلام فرعون سره نرمي کړې وای که نه د نرمي وکړه نه ابراهیم علیه السلام نمرود په ټوله بختنصر دا بل نوم ده خطه خلوصي ده بختنصر په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې وه نمرود چې په ټوله دنیا بادشاهي کړې وه ابراهیم علیه السلام د آزر په کور کې راغټ شو او د آزر ټولې پیسې نمرود خواله راغلې وې نو ابراهیم علیه السلام نمرود سره او آزر سره نرمي وکړه نبي علیه السلام یتیم و چې نه پلار و نه ورونه و نه بچي او شم نو نبي اسلام یوازې الله اکبر صلی الله علیه وسلم خو چې څنګه په دین باندې غیرت وکړ همدغه یتیم په دې مکي مشرکانو کر راغړ شو او د همدې مقابله وکړه دی ونه چې گزاره کوه دی ورته ویل کفارو ته مشرکانو ته چې مکه کې چې والله لقد جئتكم بالذبحه قسم په الله مې دی عربو څه ګمان کوئ چې زما دعوت نه غلطه استفاده کوئ زه تاسو حلالولو ته راغلی یم حلالولو ته ګوره ښه څه ګپ شپ خو نه ده دین به راسره منې ټیټ که نه منې قسم په الله چې حلالول به کېږي ختمه خبر ده خو دا چا ایمان
محمد صلی الله علیه وسلم. موږ خو چې بیانوم د خلکو خپې کور کې لړزېږي چې الله دې خیر کې څنګه چل ورته اسلام کې حلالول دي خبرې دا چې د وقاتلو فی سبیل الله زمانه نه کوم تخپل بل چا نه معنی پښتنه وکړه تفسیر کنه مې ریاض لفظي معنی خالي چانه زده کا چې پته ته ولګي. دلته بل قول د علامه قرطبي رحم الله د علامه قرطبي فرمایي چې هغه دا خبر کوي هذا خطاب دا خطاب چې دا لامه محمد صلی الله علیه وسلم بالقتال فی سبیل الله فی قول الجمهور. علامه قرطبي رحم الله فرمایي دا مخکې خبره دام کی خدا ټاپه په لګي جمهور امت دا رائے دي جمهور مفسرو دا رائے دي د اهل سنت والجماعت دا مسلک او دا مذهب د علامه قرطبي نقل کوي هغه دا وایي چې جمهور مفسرین دا وایي موږ ډیر علما دا خبره کوي چې دوی کې د پیغمبر سره په امت باندې جهاد کول فرض دی په دې آیت کې دی به قتال کوي چې به کوي قتال به کوي دې لپاره هو الذي ينوي دا جمهور دا وایي چې د دوی دا جنگ به دې لپاره چې دوی نیت به په دې صدای ان تكون كلمه الله هي العليا دې لپاره دوی جهاد کوي دې الله کلمه اوچته سي دې الله دین حاکم سي او بهای ختم سي موسسه ختم سي د کوپر تصرف او اختیار ختم سي کلمه الله هي العليا. قرطبي رحم الله سو دا خبره کوي علامه قرطبي پښتنو لګوکا دا څنګه مفسر ده دا ما ځانه تفسیر کړی وای کنه نو چا به چې موږ ولا جذباتو کې راغله او دنیا نه زړه تنگ دی دا خبره باز مونږ تکي کنه ته نه ورورا نو الحمدلله خو خوشاله خد شپ نه دا خبره کو او زړه د محبت نه کو الحمدلله او دا توفیق دی الله توفیق چې الله توفیق رانه کی او دا عمل کوله خیره غب شپ نه ورته. نو علامه قرطبي رحم الله دا خبره ذکر کړي دي کې نور زیات کونه ذکر کړي دي پوښي رسته براسو علامه ابن کثیر رحم الله روایت راوړی دی آیت لاندې علامه ابن کثیر رحم الله فرمایي چې د مرنا په تیښتې سره تاسو تقدیر نشئ بدلوئ دا ټول ګور زموږ مشان ابن کثیر رحم الله سوی روایت زمانه درته کوم خبرې د پښتو معنی درته کوم. علامه ابن کثیر حافظ ابن کثیر رحمه الله تعالی واسطه آشنا کستر شو دا دومره خطرناک انسان خبر چې حافظ دی معنا حدیث مرتفع محدث هم دا مفسر هم دا الحمدلله او به د ټول امت په اتفاق ده په تفسیر ابن کثیر باندې د علماء اقواسته خو علماء وای اکثر علماء دا قول ده چې په تفاسیر کې چې تفسیر هغه تفسیر ابن کثیر دی چا تفسیر ده تفسیر ابن کثیر دا خبر لیکل دا هغه د خپل عبارت راوړي هغه باوري او کوم معنی دا ده هغه فرمایي چې ګوره د مرنا کتا سم تیخته وکي خو د الله تقدیر بدلوي شي تقدیر چپلار شي بده هغه فرمایي نو هغه فرمایي بیا مرنا ولې تاسو تختیږي یا جهان تاسو ول رستکی ما رستکیږي تقدیر خو سم الله لیکل دا خبر ذکر کی چې کوم رزق علامه ابن کثیر مولا فرمایي چې کوم رزق تاسو الله لیکل دغه رزق نه تاسو کوموي شي نه ډیر واسي چې کوم الله لیکل ام دغه بخوري شي بخوري ام دغه بخوري کبیر ابن کثیر مولا فرمایي بیا تاسو ول جهاد نه کوي سو دا خبره کوي امامنا سیدنا ابن کثیر مولا دا خبره کوي بیا هغه راوړل دا لنډ پر فلسفه کوي و منافقانو ته وګوره منافقانو ویلي د مجاهدینو بارکه د سوره ال عمران آیات 13 نمبر آیات ابن کثیر دا کمال دا ګوره چې کله آیات لاندې خامخ آیات راوړي یا آیات نه مثال حدیث راوړي کنه صحابه قول راوړي خالي د مسلک د خبر ابن کثیر مولا دا نشته تفسیر ګوري دا ویلو چې زه به د قران تفسیر په قران سره کومه تفسیر معصور بکوما نو ډېر خواري وکړو غریب وکړو کنه یو الله پاک ورشي خپل حکمتونه ابن کثیر دارای سیم نو علما ذکر کوي وجه دارا چې الله پاک نه کړي بس نه به کې چې الله سبحانه دین موږ ذکر کړي ما دین منو چې الله پاک کوم شی موږ مکلف کړي موږ لازم کړي موږ ځان نه لازمو او جهاد چا لازم کړي موږ تاسو باندې موږ چا لازم کړي دعوت تبلیغ چا لازم کړي درس تدریس چا لازم کړي نو دا به ذکر کو دا الله لازم کړي ډېر خوراکونه دي الله بد سیږي ډېر پیسې دي الله بد سیږي او سہولتونه دي خوبونه دي الله بد سیږي شي دي نو دائما الله خیر او خوبونه بس بوزدلی بس ختم ورته نو ته الله یو شی دي الله بد سیږي موږ بد سیږي او دا نه چې ورورا چې په څنګه د قران ذکر کیږي او کور کې بجو کتا وګونه کې هډفون ورکړي او قران درس تم نه سره دینو هاي افسوس دینو نو دې په هغه آیات راځي سورۃ بقره چې ابن کثیر رحمه الله سورۃ النساء آیات راوړل دا اتا یا واو آیاتونه راوړي دي خلاصه دا سوي تاسو مازه د حکومت ډډومه خلاصه دا تاسو خالد تاسو پر کوچ تیاری شي تیاری کوچ دا کوچ ډیر سخت باندې ور ملاوي وا باخلي به قطه خبر کې کنجاړه او ډوډۍ به ورکه بیا به شودي مستی کې بیا کوچ کې بیا ترویس مثال کته نو کوچ سي بیا به کوچ بیا خورینو دا کوچ ګور ازمولم غواړي ګوره ها دا کوچ شری خاصه شه دا ازمولم ارسو کې ازمولم نشي ګوره دا د جهاد خبر چې دا ټول کوچ دي کوچ شي دي بنا
خوش سره له ګوري مړیږي به دا چې څومره کې الله د عمر ترغیب درکې څومره چې کې عمر به الحمدلله الله د ایمان درکې جذبه به درکې اخر به الحمدلله دا جوباړه د تخال لکه سپی مچ قسم بل غنم بتر ده چې باندې سمې جړه ده شکل دی جړه ده تا د کوپار مشانو ور پیوټن سمې جړه ده نر به دغه رقم خو په لکه جلګي نر خو د زیګ بیګي د سی لکه دا خسته سړی ببر بیتونه ببر ګیره دا غټه ګیره دمه لکه اړیزو خسته ګیره دمه ببر ګیره او دا لاسونه چاو دیدلی د څه خو چې ماشاءالله تبرونی سي لرګه دوجه کی الله دې موږ ته توفیق راکړي ولا موږ هم ډېر پسته یالو باندې کینو الله موږ اخر ختمه بس خري الله دې موږ ته استمان نصیب کړي نو دې پورې خبره ذکر کوله چې منافقانو اعتراض وکړ چې دا صحابه قتل کیږي او دا دغه ده نو الله پاک ورته جواب وکړ ورته الله پاک د صحابه هغه کې چې کله اعتراض وکړي په نبی اسلام په صحابه او په اسلام باندې نو الله پاک دفاع کوي وجه دا ده چې نبی اسلام او صحابه په چا باندې غیرت کو نو الله په دې غیرت کو نو چې موږ په الله غیرت کو الله په موږ غیرت نه کوي څنګه به غیرت را باندې نه کوي الله اکبر الله پاک په مرغانو په حیواناتو باندې غیرت کوي ګوره حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې صرف ثقلین سره حساب کتاب انسان او پیرانو سره نو ټول قومونه به ولاړی غوايا نشه به ولاړی خو دې الله عدل ته ګوره محشر میدان کې د خکر والا غوي کې جکسوي کنه غوا مثال باز غواګان خکر لري وي نو کدی دا بل غوايا غوي والے په خکر باندې ظلم ور سره کړي او هغه مصدومه نو دغه بخکر والا ته بالال ته خکر ورکې په دنیا کې الله ورته وخله انتقام تر وخله دومره الله عادل ذات ده دومره الله غیور ذات ده نو موږ تاسو باندې غیرت نه کوي چې په دې دور کې چې جهاد موږ یادو به نه خلک موږ باندې کو او ور په دې نور باندې بل ده او دا څنګه چل سي او څنګه چل بس ورته بس ته موږ نه چیرې دین نه ورته موږ ورته دین سره کار ضروره او کته موږ سره درېږي خو ته موږ د سر تاج د موږ ته نشله تا په وګو روانو او کنه درې ورته موږ ختمه را ضروره ورته غټ منافق دلته منافقانو بارک دا خبره ذکر کوي چې منافقان همیشه په اسلام اعتراض کوي چې اعتراض کوي او دې په توګه باندې ډارېږي ګوره خبري چې ولا پلان کوي او ما باندې او زکه رضا کړو او دې ته چې کله لاړم نو یو ورته وای کنه نمیری وای امیر صاحب ودا چاته ججاج وای ججاج معنی دجال کنه معنی دجال هم ځکه چاته وایم چې په دین برابر نه او دا شان دې شان بنونه ډارېږي ته څو ډارېږي تر څو به دا سوچ کو چې ولا سپینګره خپانه سي ولا ګوندی خپانه سي ولا پاکستان خپانه سي ویل للعرب عرب خپانه سي او جوباړر خبيث خپانه سي پیوټن اجړه خپانه سي تر څو موږ دې کاپیرانو لیاس کو بس ته ورته لیازونه ډیر کړی دي که څوک موږ سره منیو دي منی کړي موږ ته داتین منلای ده او د څه منلای ته مرتبه تیار ول خیر ان شاء الله اي الله دې موږ ایمان نه کې ګوره قسم په الله چې ګوره الله پاک دا ایمان موږ تاسو سره نصیب نه کی نو خلاصه دا و چې دا خبرو کړ منافقانو اعتراض وکړ په اسلام او صحابه باندې ورته الله جواب وکړ دا ګوره جواب ابن کثیر نقل کړی دا خبره بیا والا ور کړی چې دله پتا سوچو کې موږ ځان جوابونه کوي ان شاء الله ابن کثیر آیات کې بل آیات راوړ سورۃ ال عمران چې الله پاک ورته ویل چې منافقانو تاسو چې کوم چې الله پاک د مرګ لیکل دا که تاسو چې ته ونوزم تاسو په ماغه جما تاسو مړ کې ګزي کله تاسو خپل ځان د مرګ دفع کې چې دفع کې امر منافقان ته الله ویل دا با صحابه خو شهیدان سو پوس یو څو صحابه مثال په بدر کې شهیدان سو او یا د په وحد کې شهیدان سو دا خو شهیدان سو دوی خو جنت وګټه مرتبه وګټه دی الله رضا حاصل کړه دوی ته الفردوس الله ورک فردوس بر دی الله عرش ته الله وای د منافقان ذکر نه تاسو کې دومره غیرت او تاسو په حق وای تاسو خپل ځان مرګ لري کې شي کې لري کوي سي ابن کثیر فرمایي تقدیر نشه بدلوي چا پلان نشه بدلوي دلته دې باره کې خره خبر دا وری علامه علوسی پر روح المانی کې دا خبر ذکر کوي هغه د سوره البقره بل آیات راوړي ګور د دې آیت تفسیر کو په تفاسیر په آیاتونو سره دا کومه علامه علوسی مولا د سوره البقره آیات نمبر 155 سره علامه علوسی مولا فرمایي چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات الله فرمایي الله خبره کوي الله ورته په لار کې څوک شهید شو دا بس مړ نه الله دا مړ نه بل احیا الله دا ژوند دي الله فرمایي دوی ته کامل ژوند الله ورکړی دا دوی په مزو کې دي د مجاهد بارک راځي خبره روایتونو قسمه روایتونه دي خبره و مجاهد تبع الله وش پړ دي ارمان و مشکاته د سن راوړي دي و مجاهد ورته یا الله پړ می ارمان دونه نستا و نه ارمان مې دا دی یا الله چې بیا مې ژوندۍ کې او دنیا ته ورته تا په لار کې مې دیني بیا تويسي او بیا مې شهید کې او بیا ژوندۍ سم او بیا شهید سم د اسلام لپاره او بیا شهید سم او بیا ژوندۍ سم او بیا شهید سم او بیا ژوندۍ سم او بیا شهید نه یو واري مې دا رقم کار رسولو کې الله
د شهدا دومره محبت ده د شهادت سره د اسلام سره د دینداري سره را سره زمونږ او تاسو ته پیسې سره محبت ده پاسپورټو سره لندن سره محبت ده نیټ سره آرام سره بستر په ځان واشه کمبله کې نه نوځي خدای دې تاته دې ته کی کمبله کې ټول مت خوب کې مستور بو کې خالد بن ولید قول مې پرې خو دلته مخکې تاسو ته ویل خو خیر دا هغه درته یم دلته علامه علوسری مولا فرمایي اے والجهاد لما كان ذروه والصنام الدين علامه علوسری فرمایي چې هر کرنا دا جهاد چې دا په اسلام کې ډیر اوچته او سوکه ده سوکم د اوچتم نه معنا سوکه خاصه اوچته خو الفاظ مترادف دي مثال نو دغه رقم په اسلام کې چې اوچته نو اوچت عمل ده او ډیر ټول دین چې په ساتل کېږي هغه جهاد فی سبیل الله دغه چې الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي نو دلته علامه علوسری بیا دغه آیت ذکر دی آیت بیا دا وضاحت کړی ده نو هغه وایي بیا دې باره کې تاسو که چېرته کوشش کوئ نو تاسو راولګئ پوره تفسیر روح المانی وګورئ علامه علوسری په دې باندې پوره بحث ذکر کړی ده چې دې آیت نه څوک مراد دي آخري قول به ذکر کوم د ابن کثیر یو قول راوړی ده دې آیت لاندې علامه ابن کثیر رحمه الله وایي د اسلامي لښکر امیر سپاسالار د اسلامي سرحداتو محافظ د کفارو په لښکر کې داسې ورتلونکی چې عقل هغه ادراک نشي کوی دې ته وایي مشر دې ته وایي امیر دې ته وایي سپاسالار هغه ته چې ویل کېږي چې السیف من سیوف الله هغه چې د ابو سلیمان حضرت خالد بن ولید ده دا داسې یو انسان د خبرې چې اسلام سرحدونه یې ساتلي دي د کفار په لښکر کې به داسې ورننوته که نه صحابه ته عمر زموږ نه ډارېده خالد بن ولید نه چې دا دومره خطرناک انسان د خبرې چې دا خبره نه ډارېږي نه په د کفار کې ورداخلېږي ورننوځي پوه شئ نو نور صحابه بعض هغوی دا ګمان وکړه نه هر چې کې مرتبې شته که صحابه ټول جنتیان دي که نه خو ده کې دومره ایمان و خبرې چې د دوی دومره روب خور کړی و الله پاک خالد بن ولید چې یو کلي والا ته پته ولګېده چې مسلمان راځي له خیر او دا ځای فتح کوي نو د کلي چې کوم سردار او مشر و هغه ډېر هوښیار سړی خو دا کار چې دا مجاهدین کولی شي هغه ایمان پوره یې ګوره چې په الله یې پوره توکل وي او چې په الله یې توکل چې باران وشي ډارېږي چې باران باران وشي کور ته به څه ځم کالي به مې ښه نه ځي ده باندې جهاد کوي کالو غم ورسره دی درس غم ورسره نشته بجلي نه ولا بجلي نشته پکې نشته سبق به ووایو که به ونه وایو دا بیا تیار دی ته اوس ګوده چې وکړو نو د قبیلې مشر چې کله خبر سو چې دغسې مسلمانان دي او مجاهدین دي ولالول کوي پرې کول کوي یا به اسلام او یا جزیه ده او یا توره ده ختمه خبر درې خبرې د اسلام کې نو دا راولګېدو ده ویلې دا مسلمانان راځي او زما قبیله مثال کې دلدل کوي او اسلام حاکمۍ دلته نو ده ډېر ترخه زهر تیار کړه دومره ترخه زهر تیار کړه دا که چا په ژبه باندې ولګول نو ډایرکټ مړ کېږي نو دوی چې کله مسلمانان راسي اسلام راسي اسلام غالب شي نو زه به دا زهر وخورم ځان به پسې مړ کړم چې خپل قوم ذلت د کمکل مشرک خو یې کمکل مشرک خو داسې کمکل یي هغسې کمکل شی په دنیا کې بل شته نه نو دې مشرک دا کار وکړو زهر یې تیار کړ چې کله مجاهدین راسي نو زه به دا زهر خورم خو چې کله دوی صحابه راغله دوی خلکو ته چې ګوره موږ جنګ ته نه یو راغلي مې ودرېدو چې موږ جنګ ته نه یو راغلي او تاسو اسلام راځي موږ ورونه بشي هېڅ خلک مسلمان چې مسلمانان سو نو ځکه دوی دومره عزت هغوی ته ورکوو دا دغه هغوی حیران سو یې قبیلې مشر یې خالد بن ولید سره کېناست چې تاسو خو ډېر ښه خلک وئ که نه تاسو خو ډېر ښایسته خبرې کوئ چې الله یو دا بوتانو بندګي مه کوئ غیبت مه کوئ قتل مه کوئ بېحیایي مه کوئ بېدیني مه کوئ څومره ښایسته خبرې تاسو کوئ موږ خو د دین ته خبر نه وو که نه هغوی ته ولې څنګه موږ داسې خبرو تاسو خطرناک وحشانه خلک وئ تاسو دا کوئ موږ ورته نه حلالول کوو نه بم چاودول کوو موږ ورته چې کله حلالول کوو او بمونه چاودو فدایان تیارو هلته ته موږ مجبوره سو چې کله خلک اسلام نه پرېږدي مسلمانان نه پرېږدي مدرسې نه پرېږدي بېحیایي کوي بیا ورته دا کار موږ کوو که نه موږ خو ډېر خلک یو نو خالد بن ولید ورته نو ته به څه شی کول نو هغه خپل یو ګوډی هغه ورسره کڅوړه ورسره د کڅوړه نه یو وړکی بوتل وبس په دې بوتل کې زهر نو دوی ورته ویل چې دغه زهر ما تیار کړي دا به زه خورم د کافرو ته به دې ځان مړ کړم خو د خپل د قوم ذلت ونه ګورم خالد بن ولید ته راکړه دا زهر ما ته و دا د هغه ایمان وکړه په الله پوره توکل کړی ګوره هر څوک دا کار نشي کوي موږ ته دا کار نه کوو ګوره هغه چې خولې ته اچوي سوچ پکې چې بسم الله ووایم که نه وخورم که نه چا که چې ایمان یې هغه بیا ډایرکټ اچوي خو نه بسم الله خو ویلل پکار دي بې مشکل نشته نو دغه رقم خالد بن ولید ته راکړه دا زهر ما ته چې زهر راکړه نو صحابیان د بوتل سر خلاص ورته سر مه خلاصوه دا دومره ترخه زهر دي که چا په سپمو کې دا بوی ډېر نه روزي به مړ کېږي هغه ورته نو خالد بن ولید راوایسته روایت کوي په لاس باندې واچول دا زهر
او خالد بن ولید د ازار است خولې د واچو تیر کړو هغه یو د کرامن ډکړه لا شنو کړو تو کته کنه نه است تیر کړو چې تیر کړو الله اکبر وای وبره چې وچک او به څه چې لا پاس وچکل هغه ورته راس هغه تاسو ماته انسانان نه تاسو چی وي نو دا انسان ما هغه د مخ مشکل دا ټول بدل شکیدل خاجم سم الله اکبر هغه چې ودل تراځي کې اسمه نه منډه کوچو دا پاک داستو کړه الله اکبر دغه موږ مشران دي دا خویا پیا د جګری الخيري د جړاګان موږ مشران نسی کېدای ګوره موږ مشران هغه چې ببر ګری وي غټه سړی وي خاصه پټکای به وهله هغه چې هغه بریخي له خیر شملي ابن کثیر رحم الله نو دا ایمانو دا چې په لا پروتو باندې بازار ما سر نه کوي تر ولا کا پیاسر کوي اټه بم ولا کا پیاسر کوي خو چې ایمان پوره او دا چې ایمان پوره نه وروره هغه چې کور کې خیس دا خبر کې چې خزي باجه ته په ملاس نه ورکه مشلواري سوچ کې دا خزه بچی شي وي باجه خو وخت باجه تاسو به خلک کوي وਹੀ باجه ولا کې کار شي نو باجه نه پرده نه کوي ته ګوره باجه خو دې ته وای چې دمتوب شي دا ورته چې باجه څه کوم چې ما خیر سلاس ورکه بند درېش ختمه خبر ته خپل خزر لاس باندې نه کې خپل خور او مور او لور لاس باندې نه کې ته ورته خجاده نو اخر خبر ابن کثیر رحمه الله دلته آیات راوړل امام مشاهد دومره خدمت کړی امام تاسو د علماء او مفسرین د خدمت چې کړي د لپاره کړه چې انده کې زمونږ وارثان چې دین ته خدمت کوي نو څوک چې دا به په دې باندې اعتراض وکړي نو موږ ته تیار جوابونه نقل کړي چې نقل کړي نو هغه دا خبره ذکر کړي چې ابو سليمان حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه چې په هر محاس کې د برخه اخیستله په هر کې جنگ د برخه اخیستله او دا چې کله مړ کېده نو روایت کې راځي افسوس وکړ دا ور چې هاي افسوس دی زه د اوخ په شان ته په خپل بستر باندې مړ کېږم او دا خلکو سترګو ته خوب را نشي د هغه خلکو سترګو ته خوب را نشي چې کوم خلک جهاد ته دی لپاره نه زی چې ولا مړ بس ولا بچي به پاتې سي او بوزدل کوي نو خالد بن ولید فرمای چې الله دې خلکو د سترګو خوب خراب کی الله دې خلکو باندې ډېر افسوس د خالد بن ولید فرمای چې دوی جهاد نه کوي او دا قول تفسیر ابن کثیر ذکر کړی استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله مولا سمو لسمو ولد يا الله زمونږ سیرت او صورت کې راولې یا الله زمونږ عمل کې راولې یا الله مولا مونږ دین باندې یا الله مولا کامل متوکلین جوړ کې یا الله مولا مونږ ته کامل توکل را نصیب کې یا الله مولا کامل ایمان را نصیب کې یا الله مولا د ایمان را کې الله چې کوم ایمان تاسو صحابه ته ورکړی یا الله مولا یا الله مولا ټول کوپر یا الله مولا خاص کړه د نیټو والا چې حربیان دی الله زمونږ په دې کمزور لاسونو باندې حلال کې یا الله مولا او موږ ته توفیق راکړي په دې باندې استشهادي او فدایي وکړو یا الله مولا زمونږ شاګردان زمونږ بچي زمونږ خپلوان زمونږ ټول افغانان جهاد او فدایي ته تیار کړي یا الله مولا استشهادي ته تیار کړي یا الله مولا دعوت تبلیغ ته تیار کړي یا الله مولا درس تدریس ته تیار کړي یا الله مولا توفیق ورکړه چې موږ په جمع سره ادا کړي یا الله مولا د روزي د حق ادا کولو توفیق راکړي یا الله همیشه د الفاظ نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله